د روجې په حالت کې چې کله د انسان مارې ته ترخی اوبه راشي آیا په دې سره د انسان روجه ماتیږي او کنه ماتیږي؟ یو دا خبره. دویمه خبره چې کله انسان د روجې په حالت کې الټه وکي او په ډکه خوله باندې الټه وکي آیا په دې سره د روجه ماتیږي او کنه ماتیږي؟ نو دا دواړه مسلې زه تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم. بالکل په اسانۍ سره زه کوشش کوم چې تاسو په فکر کما په دې باندې ځان فکر کړئ. شوي نو اول خبره طرف ته راځو چې کله د انسان مارې ته روجې په حالت کې دا ترخی شانتي اوبه راشي تراوې شانتي اوبه راشي نو په دې سره ماتیږي روجه کنه ماتیږي. نو د کتراوی اوبه چې کله د انسان مارې ته راشي کنه نو اول خو کوشش پکار دی چې دا تاسو تو کوي دا بهر تو کوي صحیح شو کنه. خو کچاري تو نه کې تاسو کنه او تاسو اراده نه وي او تاسو اراده نه بغیر دا پخپل تیر شوي دې سره بیا روجه نه ماتیږي صحیح شو. خو کچاري یو انسان دا سوي د مارې ته د تراوی شانته اوبراله او د قصدن تیر کې پخپل اراده سره تیر کې او دته یاد و چې زما روجه ده روجه مو ته یاد ده او قصدن دا تیر کې بیا دې سره د روجه ماتیږي صحیح شو جی. بیا به دا روجم سر تر سي ماتي بینا دا به سر ته اور سي او یو روجه بیا قضا راګرځي صحیح شو. نو کوشش پکوي چې دا کمی تراوی او بس تاسو مارې ته راشي دا به کوشش کوي چې تو کوي دا تیروي نه صحیح شو. او که بیا هم ستاسو اراده نه بغیر پخپل تیر شوي کنه دې سره نه ماتیږي صحیح شو جو روجه. او که پخپل مو تیر کې ماته شو. اوس د دویمې مسلې طرف ته راځو که یو انسان روجې په حالت کې الټه وکي دا هر سره سره خي آیا دې سره د روجه ماتیږي او کنه ماتیږي؟ نو دې کې لک شان د وضاحت ته دې ته تاسو غوا کېک دی. کچري دا الټه دا پخپل رااله ستاسو زړه خراب شو او دا پخپل رااله نو کچره په ډکه خولوي او کله کې شان دی الټه وي چې پخپل رااله کنه د سر روجه نه ماتيږي او نو ور سره روجه خرابيږي صحیح شو چې کله پخپل راشي نه ماتيږي ور سره. او که یو انسان په زور په ځان باندې الټه راولي په خوله کې ګوت اور کا او په زور په ځان باندې الټه راوستي نو کچره دا بیا لګي وکنه لګي الټه رااله د سر روجه بیا نه ماتيږي. او کچره دا پخپل خوله کې ګوت اور کا او په زور په ځان باندې الټه راوستي او په ډکه خوله الټه رااله بیا دې سره د روجه ماته شو صحیح شو. روجه بیا خراب شو که په زور په ځان باندې الټه راوسته دا خبر هم برابر شو. اوس کچره یو انسان الټه وکي او دا سناسه الټه واپس تیر شوي نو آیا دې سره روجه ماتيږي او کنه ماتيږي؟ نو ګوري ملګرو دې باره کې ځان پوي کې کچره تاسو دا الټه واپس تیر شوي کنه کده چانه برابر دا که الټه تاسو تیر شوي یا د یوې چانې نه زیاته دا کم دال چې مونږه پخو کنه دال نوې چنا د دې برابر یا د دې نه زیات تاسو تیر شوي د سره تاسو روجه ماته شو روجه فاسد شو دا روجه به سر ته رسوي خو یو روجه بیا قضا راګرځوي صحیح شو. او کچاري دا چانه چې وی کنه د دې نه کم تاسو واپس تیر شوي بیا د سره تاسو روجه نه ماتيږي او نو سره تاسو روجه بیا خرابيږي صحیح شو جی. بس دا دواړه مسایلو د الټو په حواله سره او د فلیتا مارې ته چې دا کمه ترخی وبر راشي د دې په حواله سره امید چې تاسو په پیښو یې ک بیا به کې خبري تاسو کمنټ کولای شئ زمين ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم تاسو په فکم خو په دې باندې په خپل امزان پې کوي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېر شیر کوي چې هغه هم په دې باندې ځان پېږي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو ان شاء الله بعد ساتم دعاګانې کوي دعاګانې وکړو. الله په امان.